چې تاسو دلته موجود یاست مونږ به کوښښ وکړو چې له تاسو څخه ځینې پوښتنې واخلو. د دې لپاره مونږ 30 دقیقې وخت ځانګړی کړی او همداسې به دغه 2 ساعته بحث پای ته ورسیږي. 2 یا 3 مهمې خبرې دي چې باید پام ورته وشي. باید په هیڅ ډول شعارونه یا شورماشور کې ونډه ونه لرو. دا د شورماشور ځای نه دی ځکه چې ټوله نړۍ زموږ ننداره کوي. نو هڅه وکړئ چې یو آرامه فضا او مناسب چاپیریال وساتو. مونږ باید خلکو ته یوه بیلګه وړاندې کړو چې پوه او لوستي کسان که څه هم همغږي او یا مخالف وي کولی شي له یو بل سره په درناوي خبرې وکړي. دلته د GNU پروفیسور پرشتوم اګروال حضور لري چې مونږ ته یې په ټولګي کې ښودلي دي چې د موافق زړورتیا او د مخالف حکمت دواړه ډیر مهم دي او د دې برعکس هم همدومره ارزښت لري. بله خبره دا ده چې دا مباحثه د ادیانو په اړه نه ده. دا خبره باید ټولو ته روښانه وي. د بحث موخه دا نه ده چې د کوم دین ستاینه او سپکاوی وشي. نو که څوک دلته په دې هیله راغلی وي زه ډاډ درکوم چې دا هیله به مو پوره نشي. په دې بحث کې دینی نښو او سمبولونو ډیر استعمال نه کیږي. تاسو ته چې کوم 2 کسان جدي ښکاري دا دواړه ښه خلک دي. دوی پرون ماښام د چای څښلو پر مهال یو له بل سره ولیدل. ډېرې خبرې ټوکې او خنداګانې یې وکړې او یو عکس یې هم سره واخیست. دا یو ثبوت دی چې د انټرنیټ د شورماشور سربیره دواړه کسان په ډیر آرام او مناسب ډول بحث ته تیار شوي دي. د ټویټر خبرې به یوازې تر ټویټر پورې محدودې وي چې ایلن ماسک اوس ورته ایکس وایي. اوس زه د دې بحث پیل له دغو 2 کسانو عالمانو څخه کوم چې دوی هیڅ پیژندنې ته اړتیا نه لري. بیا هم ښایي معرفي شي. مونږ په ژورنالیزم کې زده کوو چې هیڅ شی باید له وړاندې اټکل ونه کړو او ساینس هم همدا وایي. مفتي شمایل ندوي یو اسلامي عالم او ښوونکی دی. د کلکتې واهیان فاونډیشن بنسټګر دی. هغه د لکنو د جامعه دارالعلوم ندوة العلماء څخه فراغت ترلاسه کړی دی. په ټولنیزو رسنیو او عامه غونډو کې فعال شخصیت دی او دا مهال د مالیزیا له نړیوال پوهنتون څخه د PhD زده کړې کوي. او اړینه خبره دا ده چې د زده کړو ترڅنګ د سفر ویبلاګ هم جوړوي. مونږ د هغه د پیټروناس ټاور ویبلاګ هم لیدلی دی. او همدارنګه زموږ سره جاوید اختر هم حضور لري. جاوید اختر لیکوال، شاعر او د فلمونو لپاره یې مکالمې او سندرې لیکلي دي. هغه د ساینسي تفکر او خپل اعلان شوي آتیزم په اړه څرګند نظر لري او له خپل عقل څخه استفاده کوي. ښاغلو اوریدونکو او کتونکو، د خدای شتون دا پوښتنه هغه موضوع ده چې هر څوک هڅه کوي ورته ځواب پیدا کړي. یو څوک وایي خدای ذره یا ګاډ پارټیکل دی، بل وایي هیګز بوسان. ځینې هڅه کوي پوه شي چې ماس اگزیسټنس یا ماده څنګه رامنځته شوې، د هستۍ له پیل نه مخکې څه او له وخت نه مخکې څه وه. ځینې دا څیړي چې د دې ټولو څیړنو د طبیعت د ذهني نظم په درک کې څه ډول پرمختګ راوستی دی. زه هیله لرم چې موږ به د دغو بنسټیزو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړو. اوس زه لومړي کس ته بلنه ورکوم چې خپل ځای ته راشي. مفتي شمایل ندوي، مهرباني وکړئ. او له پیل وړاندې یوه غوښتنه، مهرباني وکړئ خپل موبایلونه مو خاموش یا یې غږ بند کړئ. یو ځل بیا وایم، موبایلونه مو وګورئ څو وروسته کومه ستونزه رامنځته نه شي. ټولې ستاینې د هغې ذات لپاره دي چې دا نړۍ یې د یوه مقصد لپاره پیدا کړې ده. ښاغلی جاوید اختر، ښاغلی سوراب دیویدي او درنو اوریدونکو او کتونکو، د ټولو له راتګ څخه منندوی یم. په نننۍ بحث کې موږ د دې پوښتنې په اړه خبرې کوو چې آیا خدای شته که نه. دا داسې موضوع ده چې په اړه یې پریکړه کول د هر چا لپاره د بیلابیلو معیارونو پر بنسټ ممکن دي.
له همدې امله د بحث په پیل کې دا مهمه ده چې مونږ پوه شو د نن ورځې په دې موضوع کې کوم معیار سم او کوم ناسم دی. له ټولو وړاندې هغه معیار چې زه یې اټکل کوم او ښایي جاوید اختر هم پرې ټینګار وکړي ساینس دی. یعنی ساینس په حقیقت کې نشي کولای چې د خدای وجود په مستقیم ډول ثابت کړي او نه هم د هغه د وجود د انکار لپاره وروستی معیار جوړ کړي. ولې؟ زه نه وایم، دا هغه خلک وایي چې په ساینس کې متخصصین دي. د علومو ملي اکاډمي وایي چې ساینس د خدای د شتون د ثابتولو یا ردولو لپاره پروسې نه لري. ولې؟ ځکه چې ساینس د تجربو او مشاهدې پورې محدود دی او دا ډول شواهد له طبیعي او فزیکي نړۍ سره تړاو لري. حال دا چې خدای یو غیر مادي، غیر فزیکي او له طبیعت څخه پورته حقیقت دی. نو ځکه ساینس نشي کولای چې دا ډول غیر شخصي حقیقت د هغو وسایلو او شواهدو له لارې ثابت یا وپیژني چې په اصل کې د فزیکي او شخصي واقعیتونو د څېړلو لپاره کارول کیږي. له همدې امله په دې بحث کې د خدای د وجود د ثابتولو یا ردولو لپاره به یوازې پر علمي شواهدو تکیه نه کیږي. دویم معیار ممکن ده چې موږ د وحی له لارې دې پایلې ته ورسیږو چې خدای شته که نه. خو دا معیار هم نن دلته بې ارزښته ګڼل کیږي. ولې؟ ځکه زما له نظره وحی د پوهې پیژندنې سرچینه ده، خو د جاوید اختر له نظره وحی د سمې پوهې سرچینه نه ګڼل کیږي.